السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه امید لرم چې ښه وئ ملګرو څنګه تاسو ته پته ده چې د سوات په سیمه باندې درېیمه روژه ده په بعضې علاقو کې به زه وایم هلکه د مالاکنډ نه په ښکته به څلورمه روژه وي تقریبا نو الله دې وکړي چې روژه په خیر سره روانه وي په خیر سره دې الله تېره کړي هر ځای کې چې وي ویډیو نن چې ده په دې لحاظ د یاره ملګرو چې ستاسو په چم ګاونډ کې چې کوم وي تاسو ته پته ده چې کومه وبا راغلې د دې د لاسه مزدور کار طبقه چې کومه ده د هغو کارونه نشته نو هغه ملګري چې دي زیاتره چې دي په کور دي نو تاسو زموږ د خواست دی چې لول خپل ګاونډ اول د خپل ګاونډ پوښتنه کول پکار دي بیا د هغې نه بعد محله چې کومې په محله کې تپوس کول پکار دي یاره هر سړي ته د خپل چم ګاونډ پته یاره زموږ دا ګاونډي څنګه دی یا زموږ په دې محله کې دا پلانا کورواله چې دی وغیره دا څنګه دی د حلوال نو د هغې نه بعد که هغه اوس چټ د هغې نه بعد بیا په کلي کې پکار دي چې یاره په کلي کې سړی وګرځي چې یاره څه کول پکار دي نو زموږ ډېر ملګري داسې وي چې یاره خپل کلی خپل محله خپل ګاونډي دا به پرېږدي او بل پردو کلي ته به لاړ شي د ویډیوګانو دپاره د دغه دپاره چې یاره زه پر دې کلي ته رالم نو لول هغه ملګرو ته هم کیدای شي چې خپل چم ګاونډ یې کړی هم وي خو ډېر به پکې داسې دي چې یاره خپل چم ګاونډ پکې هېروي نو ټولو ملګرو ته زموږ دا خواست دی چې یاره روژه ده او تاسو ته پته چې دا څونه برکتي میاشت ده نو چې په دې روژه کې تاسو وکړو نو یو ثواب چې دی هغه په اویا دی هر څه په ډبل باندې دي نو کوشش وکړئ چې یاره په دې روژې په میاشت کې ښه ښه کارونه وکړي هر انسان پکار دي او پاتې د مزدور کار طبقه چې کوم ده کم 81 روپۍ چې هغه خو چې کوم مزدور کار طبقه هغو کې یو کس ته میلاو نه شوې ټولو هغه کسانو ته میلاو شو یاره چې ښه برابر دي بهرحال سلسله را روانه ده کیدای شي انشاءالله چې میلاویږي به ټولو د خو لا وخت به لګي نو وخت چې لګي پای کې بیا مزدور کار طبقه چې کوم دا خو بیکار ده الریډي په خپله باندې نو هغوی به بیا کوي څه لکه مطلب پیسې خو د هغو سره نشي چې یاره خپلو بچو ته څه یوسي یا وغیره داسې نو هغه سرمایهدار ته زموږ دا خواست دی چې یاره خپل د ځان سره د ګاونډي هم خیال ساتل ډېر ضروري دی ډېر لازمي دی پکار دی چې یاره ګاونډي ستا نه داسې لکه نهر پاتې نه شي ځکه زیاتره داسې خلک به کېوي چې په کور کې هېڅ هم نه وي خو چا ته سوال نه کوي یا چا ته څه وینا نه کوي چې یاره زما کور کې څه شته نه یا وغیره داسې نو ملګرو نننۍ ویډیو په دغه ریاض و چې د ځان سره د بل هم خیال ساتل پکار دي ډېره مننه